دیو جن علماء لیکلی دي چې څوک د انځر ونه وای کنه دا سړی به فقیری دو شیونه سړی فقیری یو د انځر ونه وهل او دویم سپین چرګ حلالول رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سپین چرګ ساتلو او سفر کې بم ورسره چې مسترا منګ راویخ کی د صحابه کرامو عادت هم داو سپین چرګ به ساتل او په سفر کې بم ورسره هغه وخت کې خو په دې ترتیب باندې ساتونه نه و چې تا مستراویخ کې نو سپین چرګ به ساتل نو هغه کولنګي سپین چرګ یو خو فارامي دي دا نه هغه کولنګي سپین چرګ ساتل په کور کې سنت دی او دا د الله تعالی تسبیح وی او اذان کوي او حضور فرمایي لا تصب الدیک دی چرګ ته کنځا مه کوه فانه یوقظک للصلاه تا مسترا پورته کوي او څوک چې مستتا را پورته کوي هغه ته به بد رد نه وایي د دې وجې نه علما مسله ترې وباسي که پلار خپل بچی مسترا پورته کوي نو زوی به بد رد نه وایي که مور را پورته کوي که بل څوک را پورته کوي منځ ته د خوب نه دی به بد رد نه وایي ځکه بد رد د منځ د وجې نه په چرګ پسې بندې دي نو انسان خو من باب الاولا دی نو چې څوک کوئی انځر ونه وهي که نه نو دی به غریبي پاکستان کې به د انځر ونې ته بزرګ وي نو چې په کم ځای کې به کم کلي کې به د انځر ونه وکه نه خلک خو ډېر مؤدبه دي نو هغوی به خپله د انځر ونه نه وهله د هغې هغه لرګي به د جومات امام ته راوړه د استاد دا بزرګ دی هسې نه په موږ باندې څه چل ونشي نو هغه وایي که غریبېږي او خرابېږي نو پرېږده چې امام خراب شي امام چې فقیر نو ښه ښکاري او چې مالدار نو صحیح نه ښکاري نو انځر ونه کې سخا ده ښه د انځر ونه مو چې په کورونو کې وه یا دغه کې وه نو هغه مه بندوئ هغه مه وهئ او خلک هم ترې نه مه منې کوئ د انځر کې سخا اوس مسله داسې ده چې انځر د آدم علیه السلام قدر وکړه او پاڼې ورکړې نو الله تعالی د انځر دومره قدر وکړه چې ونه د نیکانو قدر کوي نو الله یې قدر کوي که یو انسان مسلمان د نیکانو قدر وکړي نو الله تعالی به دته څومره قدر ورکوي یو عام مسلمان چې د نیکانو خلکو قدر کوي الله تعالی د ده قدرونه زیاتوي دا د الله تعالی قانون دی ښه څوک چې د بل چا قدر کوي الله د هغه قدر کوي دې وجې نه علما یوه نکته وایي وی دا څه وجه ده چې په اوړي کې بارانونه کم کیږي په نسبت د ژمي او سیلابونه د اوړي راځي او په ژمي کې په هفتو باراني او سیلاب نه راځي ژمي کې سیلاب نه وي او په اوړي کې سیلاب وي او د ژمي باران د اوړي نه ډېري دا ولې وی دا یو مارغه دی که نه او د هغې نوم دی القاوند القاوند دا القاوند مارغه چې دی که نه دا د خپل مور او پلار ډېر قدر کوي او ډېر احترام یې کوي او دومره اعزاز یې کوي او دومره قدر یې کوي چې د حد نه زیات خو دې القاوند مارغه کې یو کار دی کار دا دی چې کله ژمی شي که نه او دا اوبه کمې شي نو د دې سیندونو غاړې ته چې کومې شګې دي چې کم نه دا اوبه ښکته شوي داسې دغه غوندې ښکاري که نه کمرې دغه کمرو کې بچي کوي بل ځای کې نه کوي دغه کمرو کې بچي کوي نو الله تعالی وایي چې ته د مور او پلار دومره قدر کوې نو زه به ستا قدر وکړمه ستا د بچیو د وجې نه به زه په ژمي کې سیلاب نه راولم دې دپاره چې دغه شګه وینیسي او ستا دا بچي چې دی نو دا ضایع نشي
نو د القاون د مارغه د بچیو د وجنا الله تعالی په ژمي کې سیلاب بند کړی دی او دا دومره لوی قدر الله ولې ورکړی ځکه چې دی د مور او پلار قدر کوي که نه دی د مور او پلار احترام کوي نو دا د الله تعالی قانون دی څوک چې د بل چا قدر کوي نو الله تعالی بیا د هغه قدر کوي خو ډېر مهربانه دی د انځر ونه ده او چې د آدم علیه السلام ته پاڼې ورکړي که نه نو الله تعالی د انځر قدر وکړي که نه قرآن کریم کې ورباندې قسم هم کوي والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین هغه څلورو قسمونو کې اول قسم یې په انځر کړی قرآن کریم کې چې الله تعالی په کومو شیونو قسم کړی دی هغې ته موږ او تاسو متوجه کوي قسم په هغه شي باندې کېږي چې د هغې شان لري نو موږ او تاسو متوجه کوي چې په دې مې قسم وکړه په دې لږ فکر وکړئ چې دې کې څه کمال دی انځر کې دومره کمالات دي چې وموکته که نه نو حیران بش عجیبه سیسټمونه په انځر کې دي نو موږ او تاسو الله تعالی متوجه کوي ما په دغې ونه قسم کړی دی لږې وګورئ چې څومره لوی شان دی ساده کار نه دی نو آدم علیه السلام نه جامې لرې شوې او د انځر پاڼې ځان پسې کړې اوس خبره داسې ده چې جامې کې ولې لرې کېدې خو بله سزا به یې ورکړې وه بله وه دا الله تعالی ورته ښوده دی انسانانو ته چې دا شیطان دومره خطرناک دی او ستاسو قوي دشمن دی چې ستاسو د پلار او د مور نه کالي ویستلی دي او دا ګوره داسې جرم دی چې د نه معاف کېدلو دی الله دې موږ او تاسو وساتي چې یو دشمن څپېړ درکړي یو دې مړ کړي مړي هم خلک معاف کوي خو چې تا راونیسي او کالي درنه ونیسي وباسي په یو چوک کې کمیس او پرتوب دا داسې جرم دی چې دا د معاف کېدلو والا نه دی دا اوس هم انسانان یو بل ته دا نه معاف کوي او دا کار د سره څوک کوي چې تا سره د ټولو نه زیاته دشمني وي هر چا سره څوک دا کار نه کوي دا دشمن د یریدلو نه دی او دا د تعلق نه دی نو الله تعالی آدم علیه السلام د وجود مبارک نه کالي ویستو او دا سبب شیطانو رستو الله تعالی اعلان کوي یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لیریهما من سوآتهما تاسو ګورئ شیطان سره دوستی مه کوئ دا هغه مضر دی هغه دشمن ستاسو د مور او پلار نه جنتي کالي ویستلي دي هغې لغړ کړي دي او ته سره تعلق ساتي نو که د اسلام د خاطرې نه ساتي او لحاظ نه کوي نو خپل هغه غیرت ته خو وګوره که نه سړی چې چا مور او پلار سره زیاتې وکړي او بیا دومره زیاتې بچې هغه سره دوستي کوي نو د انسانیت په فطرتي عقل کې د ټولو نه بیکاره شی او ډېر مستقبح هغه کالي ویستل دي او شیطان سره دا کار وکړه وایي که بل شی مستقبح وی او بل شی قبیح وی هغه کار به یې کړی دا هغه د شیطان د دشمنۍ انتهایی چې دشمنی دومره سر ته ورسېده ځای ته چې آدم علیه السلام نه کالي لري دې وجې نه شریعت مسله کړې ده ښه سړی به دومره نري کالي نه کوي چې بدن پې ښکاري دا بندي ولې په دې شیطان خوشحاله کېږي وایي زه هغه پلار نه مې ورته کالي ویستلي او دام خو یې نه ویستلي خو دي که نه دغه خو ښکاري بدن یې که نه شیطان پې خوشحاله کېږي سړی به داسې کالي نه کوي چې ډېر چسپکي بدن پسې او لګېدلي چې یو اندام ورسره ښکاري دا بند دي په شریعت کې او دا د قیامت د علاماتو نه علامه ګرځېدل رسول الله مبارک علامه ګرځولې وه چې کله الله تعالی ځمکه او اسمان پیدا کړو
او دا نظام برابر کو نو دې کې الله تعالی جنات پیدا کړ د پیریانو په پیدا کېدلو باندې ډېر وخت نه دی لګېدلی یکدم الله پیدا کړ ځکه الله فرمایي انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون زمونږ وینا چې یو شي ته چې اراده وکړو د هغې د پیدا کولو بس موږ ورته کن ووایو نه فیکون هغه موجود شي بلکې علما وایي الله تعالی لفظ د کن ته هم ضرورت نه لري کاف او نون د سرعت یو نظیر دی داسې نه چې کاف او نون د تقریر دی څومره وخت کې چې کن لفظ ویلی کېږي دومره وخت کې الله تعالی غ مخلوق پیدا کوي نو ابوالجان چې د پیریانو پلار دی دا الله تعالی په وخت د کن کې د اور نه پیدا که یکدم او سلسله د پیدا کولو د پیریانو شروع شوه نو ځمکه د جناتو نه ډکه شوه دوی په دې ځمکه کې اوسېدل خو به فساد وکړه او وینې به یې تویولې نو الله تعالی ورته ملائک راولېږل هغه وخت کې دا لعین چې و ابلیس دا الله د خپل دربار نه و شړلی نو د ځمکې د ملائکو مشري او د اول اسمان دا د ده سره وه نو د ده په مشرۍ باندې پیریانو سره جنګ وشو سی مړه کړه او سی چې دی د ځمکې نه لرې کړه او شاړو ته وتښتېده بیا 2000 کاله بعد الله تعالی ملائکو سره مشوره وکړه چې زه یو خلیفه پیدا کوم نو ملائکو اصل کې قیاس وکړه په جناتو چې هغوی خو فساد کړی و که نه وینې تویې کړې وې نو ځکه الله تعالی ته فرمایي چې تجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء او یا د لفظ د خلیفې نه معلومه کړه انی جاعل فی الارض خلیفتا خلیفہ قاضی ته وایي حاکم ته وایي فیصلې چې څوک کوي فیصلو ته کله ضرورتي کله چې خلک ورانه وکړي که نه چې څوک ورانه نه کوي او فساد نه کوي نو بیا خلیفې ته خو ضرورت نه نو خلیفتن نه معلومېده ده چې دوی به فساد کوي وایي د دې نه معلومه کړه الله ورته فرمایل نه ما ته چې د کومو اسرارو او د غیوب علم دی نو هغه تاسو ته نشته د مکې مکرمې او د طائف په منځ کې علاقه ده وادي النعمان ورته وایي نو په هغې کې د آدم علیه السلام وجود مبارک برابر شو او یا په اسمانونو کې کله چې روح پکې واچو نو دا غینه بعد الله تعالی د آدم علیہ السلام عظمت او کمال او شرافت دا په ملائکو باندې بیانای او ښکارا کوي کوم شیونو ته چې د انسان ضرورت وکنه نو هغه شیونه ټول آدم علیہ السلام او ملائکو ته وښودل یو مناظره او مباحثه جوړه شوه بیا چې پوښتنه ترې وکړه چې اوس د دې شیونو نومونه والی ملائکو وانغست او آدم علیہ السلام واغست
د آدم علیہ السلام شرافت او کمال دا په ملائکو په اعتبار د علم سره. بیا ورته الله تعالی فرمایل چې سجده وکړي. دا څلور مرحلې دي. یو د آدم علیہ السلام د تخلیق، دویم د آدم علیہ السلام د علم، دریم آدم علیہ السلام مسجود د ملائکو ده، او سلورم آدم علیہ السلام جنت ته تله. دا سلور مراحل دی او په هر یو کې الله تعالی د آدم علیہ السلام عظمت او د آدم علیہ السلام کمال برابر کړ.